بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو هیوادوالو ستړي مه شئ، پخیر راغلی. تاسو وطن تلویزیون ګورئ او وطن رادیو ته په 95.9 FM غوږ یاست. سنتي طب خپرونه ده. زه میرویس امیري ستاسې درانه حضور ته حاضر شوی یم. په سنتي طب خپرونه کې موږ له درنو حکیم صاحبانو او له هغو اشخاصو سره کینو چې د مرضونو علاج په سنتي طب او همدارنګه په طبابت سره کوي. په نننۍ خپرونه کې له موږ سره دروند او قدرمن مېلمه عبدالصبور اخندزاده صاحب دی. په نننۍ خپرونه کې زموږ موضوع ډېره په زړه پورې موضوع ده. دا چې مخکې له دې موضوع ته لاړ شو، لومړی مولوي صاحب ته ښه راغلاست وایو. مولوي صاحب ستړي مه شئ، پخیر راغلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امیر صاحب تاسو ته او ستاسو د وطن تلویزیون او د وطن رادیو ګرانو اوریدونکو او لیدونکو ته له زړه نه کوم مینه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر زیاته مننه مولوي صاحب. لیدونکو او د وطن رادیو قدرمنو اوریدونکو، حکیم مولوي عبدالصبور اخندزاده صاحب فعلا په کاروان صحت یوناني دواخانه کې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دی. تاسې هم کولی شئ د خپلو مرضونو لپاره حکیم صاحب ته مراجعه وکړئ او د خپلو مرضونو علاج وکړئ. ادرس ارزان قیمت چهارراه محبس بولسین شفاخانې ته مخامخ. د اړیکې شمېرې دي 020 15 شپږ 845. بله شمېره یې ده 080 لیدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع زموږ ډېره په زړه پورې موضوع ده. ولې انسانان له شته امکاناتو سره دا چې په دې وروستیو کې شفاخانې هم زیاتې سوي دي، وسایل هم زیات سوي دي، بیا هم ځینې انسانان ناهیلي دي. دوی ناهیلي دي چې زموږ درملنه نه کېږي یا هم له خپلې درملنې څخه ناراضه دي، نه هم نه کېږي. په نننۍ خپرونه کې به موږ له حکیم صاحب سره په همدې موضوع باندې بحث وکړو. پوښتنه به دا وي چې ولې انسانان له پرمختللو روغتیایي وسایلو سره روغتیایي وسایل هم زیات شوي دي، همدارنګه روغتیایي مرکزونه هم زیات شوي دي، خو بیا هم ځینې انسانان ناهیلي دي. دوی فکر کوي چې زموږ درملنه یا نه کېږي یا له خپلې درملنې څخه مایوسه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا مرضت فهو یشفین. امیر صاحب محترم، موضوع الحمدلله ډیره بهترینه موضوع ده او الله پاک دې وکړي چې ګران اوریدونکي او لیدونکي د زړه په غوږونو باندې واوري. موږ به یو خبره کوو امیر صاحب محترم چې د زړه د سوخ نه پیغمبر علیه السلام باره فرمایي یو مسلمان به په بل مسلمان باندې خفه کېږي. د انسان ټول بدن د امت مسلمه دپاره یو جز ګرځېدلی، لکه که چېرته یو مسلمان یو ځای درد وکړي، غوږ یې درد وکړي، نو د ده په مثال ټول بدن ناراحتوي. راځو دې خبرې ته امیر صاحب محترم چې تاسو بهترینه خبره وکړه. تاسو وویلې چې انسان ولې مایوسه ده. شفاخانې ډېرې دي، ډاکټران ډېر دي، ټکنالوژیانې ډېر دي او وسایل ډېر شوي دي او نوي نوي تحقیقات ډېر دي. خو که د نن نه 100 کاله وړاندې وخت سوچ او فکر وکړو، نه وسایلو، نه دومره مثال طبیبان ډاکټرانو، نه دومره تحقیق و، نه دومره مشینونه او مرضونه نه ول. وجه څه شی ده؟ راځو دې خبرې ته امیر صاحب محترم چې د انسان بدن، دا چې کوم جسم د انسان ده، دا په 2 حصو باندې تقسیم شوی ده. یو د انسان روح ده او بل د انسان جسد ده. مریضي په دې دواړو حالاتو کې راځي او په دواړو باندې راځي. هم د انسان بدن مریض کېږي او هم د انسان روح مریض کېږي. کوم چې مثال په طور د روح خبره ده، هغه به انشاءالله که ژوند باقي وو بلې خپرونه کې به انشاءالله بیا تفصیلي خبرې وکړو د روح په باره کې چې کله روح مریضېږي یا روحاني علاج. خو اوس راځو زما ستاسو مسله جسماني مرضونو کې ده. کله چې یو انسان مریض شي بیا دا نه امیده ده. څنګه نه امیده ده؟ حالانکه تحقیقونه او مثال په طور مشینونه او وسایل هر څه ډېر دي په دنیا کې. که راواخلې تقریبا 80 پورې ټیوریانې دي. مثال په طور مختلف علاجونه، څوک په رنګونو باندې علاج کوي، څوک په مساج باندې علاج کوي، څوک په حجامې باندې علاج کوي، څوک په طب یوناني قدیم باندې علاج کوي، څوک طب یوناني جدید باندې علاج کوي، څوک قانون مفرد اعضا باندې علاج کوي، څوک هومیوپیتیک باندې علاج کوي، څوک ورته جرمني علاج وي، څوک
په ایلوپیتک چې کوم زمونږ او ستاسو په دې وطن کې مروج ده او په ټوله دنیا کې نن او سبا مروج ده چې هغه ډاکټري ده. اوس انسان ناامیده ده. ولې ناامیده ده؟ وجه څه شی ده؟ اوله وجه دا ده امیر صاحب محترم، مثال به زه درته دا وایم چې په کوم ملک کې د الله رب العزت قانون نه وي، لکه قرآن نافذ نه وي، نو په هغه ملک کې به ضرور نه ضرور فساد وي. ذهن ته خبر راغله امیر صاحب محترم، په کوم ملک کې چې د الله په قانون نافذ نه وي په هغه ملک کې به ضرور فساد وي. رشوت به یې پکې، زنا به یې پکې، غلا به یې پکې، چې څومره فسادونه دي هغه به په دې کې شتون. یعنې د انسان بدن به محفوظ نه وي، که هغه نر ده که هغه ښځه ده که هغه مثال په طور بهري که دننه، خو د انسان ذهن به مطمئن نه وي. ولې به نه چې د الله رب العزت قانون په ځمکه باندې ثابت نه ده. اوس راځو د خبرې ده چې یو د انسان بدن ده، یو دنیا ده. دلته د انسان بدن ته امیر صاحب محترم جهان اصغر وي او دنیا ته جهان اکبر وي. دا کومه دنیا چې موږ پکې ژوند کوو دا لویه دنیا ده. د الله رب العزت په نسبت باندې هغه لویه دنیا ده او د انسان بدن دا وړه دنیا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې خپل ځان وپېژنده بس د الله رب العزت وپېژنده، بس خبره ختمه. خو دې حدیث شریف به انشاءالله یو ورځ بحث کوو بې واقع الهي. اوس دې خبرې ته راځو چې کله جهان اصغر او جهان اکبر دا کومه غټه دنیا چې موږ پکې ژوند کوو دکې چې څه موجود دی هغه د انسان په بدن کې موجود دي. کله چې په هغو دنیا کې چې څه موجود دي په دې غټو دنیا کې په هغه کې څه کې چې ورانۍ راځي، کمی زیاتی راځي، نو د دنیا سیستم ورسره خراب ده. د انسان په بدن کې چې څه کې کمی زیاتی راځي د انسان بدن ورسره مریض ده. اول نمبر په دنیا کې مثال به طور مر ده، سبی راجګېږي، مازدیګر ماښام ښکته کېږي. که په دې مر کې زیادت راشي هم نقصان، که کمی راشي هم نقصان. دویم نمبر کې چې د دنیا ژوند ورسره تړلی ده هوا ده. که په دې هوا کې اکسیجن کې زیادت راشي هم نقصان ده او که کمی راشي هم نقصان ده. دریم نمبر کې اوبه دي، رطوبت ده. که چېرته په دې اوبو کې زیادت راشي هم نقصان ده او که کمی راشي هم نقصان ده. د دې چې دا کوم په دې دنیا کې دا درې شی نه ما تاسو ته خور دا الله رب العزت هوبهو د انسان بدن کې جوړ کړي دي. مر دا الله رب العزت د مر مقابل کې د انسان بدن ته جګر ورکړی ده. دا جګر د انسان بدن ګرم ساتي. که چېرته حرارت د انسان کم شي نو هم نقصان د مرض به راځي او که چېرته زیات شي مرض به راځي. مثال په طور که حرارت کم شو بواسیر راځي او که حرارت زیات شو مثال په طور تور زیړی یا مورقه راځي. دا ثابته خبره ده. لکه په ده باندې به نورو طبونو والا انکار کوي، خو لیکن زه به انشاءالله د الله په فضل و کرم سره به زمونږ طب داسې کمال والا طب ده چې د قرآن او حدیث نه به انشاءالله مونږ دلایل وایو. دویم نمبر کې هوا د اکسیجن. الله رب العزت دغه هوا د انسان بدن کې مثال ورکړی ده د زړه ده. لکه مثال به درته دا درکړو چې دا مونږ چې لاس خوځو لکه یو سړی فلج شي لاس نشي خوځولی، دا لاس خوځول دا الله رب العزت زړه ته دا وظیفه ورکړي چې ته به مثال لاس خوځې، سر به خوځې. اوس مثال په طور که زما زړه نه یو کس د فلج ووهم، دا فلج چې دا د زړه قوت ده، بس دا زړه قوت ختم شي. چې کله فلج ووهي نور به د لاس کې روحي خو لیکن خوځولی نه شي. که تاسو مثال په طور دا بلډوزر لیدلی دي دا ټول په هوا باندې کار کوي. هوا زیاته کې مثال په طور خوره راوخلي او راوچي، مثال په طور موټر پې باندې جګ کړي. د انسان په بدن کې الله رب العزت دویم قوت زړه جوړ کړی چې دا هوا ته تبدیلی جوړوي. هوا د انسان په بدن کې جوړوي. اوس مثال په طور موږ چې کله ګرځو نو دا ګرځېدو کې زموږ کمال دا دی چې د سره به زموږ په بدن کې الله رب العزت اکسیجن جوړوي، بس موږ ګرځو. که چېرته په دې کې کمی زیاتی راشي نو بیا هم نقصان ده. دریم نمبر کې الله رب العزت اوبه پیدا کړي. د دې مثال الله رب العزت د انسان په بدن کې اعصاب پیدا کړي دي چې ورته موږ دماغ وایو. د دې دماغو کمال دا دی چې دا به د انسان بدن ته رطوبت ورکوي، رطوبت به تقسیمي. که په دې رطوبت کې کمی راشي زیاتی راشي نو نقصان ده. ذهن ته خبر راغله امیر صاحب محترم. اوس راځو چې دا څه په دنیا کې دي، څه موجود دي په دنیا کې، هغه د انسان په دې بدن کې وجود لري. اسې به نور مثالونه خو الحمدلله ډېر د خو یو دوه مثاله به درته درکړم. کله چې موږ مثال په طور خفه شو، کله چې موږ خفه شو مثال په طور دغه خفګان زمونږ ذهن ته لاړ شي. کله چې ذهن ته لاړه د دې ذهن د برداشت کولو نه وروستو زمونږ په دې سترګو باندې اوښکې راشي.
ذهن ته خبر راغله امیر صاحب محترم د مثال الله رب العزت په دنیا کې دا جوړ کړی ساینسدانانو دا ثابته کړې چې کله باران کیږي نو دا کم بخارات چې دي دا بره لاړ شي زمونږ په زړه کې چې کم بخار د سپېړه چا ورکړه مثال څوک یو وخت د غم خبره یې واورېده بس زړه یو دم ډایرکټ لاړ دا بخارات دماغو ته د سمندر نه بخارات جګ شو لاړل وریځې ته چې کله بخارات وریځې ته جګ شي نو د هغه نه وروسته به بیا الله رب العزت باران وروي د ده مثال الله رب العزت د انسان په بدن کې دا ورکړی چې کله بخارات بدن ته خفګان راشي بس دا خفګان ډایرکټ دماغو ته ځي او دماغ بیا اوښکې راوایي بل مثال درته وایم لکه څنګه چې دا زمونږ په دې بدن کې ویښته دي لکه یو سم د انسان په بدن کې چې دا د الله پاک د حکمت نه خالي نه دي تاسو به وینئ چې مثال په دې غرونو کې ونې په دې دشتو کې ولاړې د میوو هم نه خو هسې به ولاړې که ته وایې چې د دې ویښتو څه فایده ده د دې وریځو فایده شته مثال په طور د باڼو فایده شته چې سترګې ورسره ښکاري د ګیرې او د مثال په طور د بریتو د ویښتو شته ده دا چې کومې په غرونو کې ونې په دشته کې ونې نو دا الله پاک وایي هسې پیدا کړي دي ذهن ته خبر راغله دویم نمبر کې به راځو دې خبرې ته امیر صاحب محترم اول خدا شو چې د الله رب العزت قانون پکې مراد نه شو چې د انسان په بدن کې د الله پاک قانون مراد نشي په دنیا کې د الله پاک قانون مراد نشي نو دنیا هم خرابه ده او د انسان بدن هم خرابېږي اوس موږ ته الله رب العزت د الله پاک د خبرو نه د پیغمبر اسلام بارک د خبرو نه به موږ انحراف نه کوو که چېرته موږ وکړو نو موږ باندې به الله رب العزت په بدن کې مرض راولي په دنیا کې هم که د الله رب العزت خبره ونه منله نو الله رب العزت به موږ باندې عذاب راولي مثال یې داسې ده موږ ته الله پاک فرمایي لکه فلینظر الانسان الی طعامه انسان به خپل طعام ته نظر کوي دا خبرې د دپاره کوو امیر صاحب محترم چې دا خلک یې واوري پیسې برباد نشي زندگی برباد نشي وخت خراب او برباد نشي ضایع نشي دا د دپاره کوو چې د خلکو ته خیر او نفع او فایده ورسیږي نور به هېڅ نه کوي نه به مثال حکیم ته ضرورت وي نه به ډاکټر ته ضرورت وي نه طبیب ته یو څه ته به هم ضرورت نه وي خو که چېرته خپل خوراک ته انسان نظر وکړي پرهیز وکړي پرهیز پیغمبر اسلام بارک فرمایي چې الحمیة رأس کل دواء پرهیز دا د دواګانو سر ده الله پاک فرمایي فلینظر الانسان الی طعامه انسان به خپل طعام ته نظر کړي لکه مثال په طور زه مریض شوم زما خدای مکه تور زیړی ده نو زه به خپل طعام ته نظر کوم الله پاک ما ته فرمایي چې ته به خپل طعام ته ګوري ما ته خټکی یا مثال په طور یا شفتالو دا ګرم ده ما ته ښه نه ده نو زه به دته ګورم چې دا ما ته ښه ده که ښه نه ده که دا ما وخوړم نو دا ما په ځان باندې ظلم وکړ زما په بدن کې به مرض ضرور راځي دا ثابته خبره ده زه به خپل طعام ته ګورم که چېرته بیا هم زه دا خوراک کوم نو ما په ځان باندې ظلم وکړ زما مرض به زیاتېږي مثال په طور بواسیر ده یو کس چې کله بواسیر شو نو د دپاره چې څه ښه دي الله په ورته قانون ښودلی چې ته به خپل طعام ته نظر کوې ته به ورته ګورې هلکه زه اوس خدای مکه بواسیر یم او ما ته لوبیا ایښې ده وریجې ایښې ده او زه یې په ډک نس باندې وخورم دا ما دپاره ښه نه ده دا ما په ځان باندې ظلم وکړه اوس به زه خپل خوراک ته ګورم ما ته هلکه د غوی غوښه ښه نه ده د چرګ راته ښه نه ده وریجې راته ښه نه دي لوبیا راته ښه نه دي که دا ما وخوړل زما بواسیر ورسره زیاتېږي نو زه به دا لوبیا دا وریجې دا غوښه به زه نه خورم که ومې خوړله مرض مې زیاتېږي خو زه یې نه خورم د ده متبادل الله رب العزت نور څه پیدا کړي چې مثال تورۍ ده بینډۍ ده کدو ده بینډۍ ده دغه به زه خورم زما مرض به ورسره الله رب العزت ختموي ولې به یې ختموي چې ما د الله پاک د قانون خلاف ورزي کړې ما مثال په طور وریجې ډېرې خوړلې دي یا مثال په طور سبی کې مې هګۍ پراټې ډېرې خوړلې دي غرمه کې مې مثال په طور بریاني یا سیخ کباب خوړی نو زما مرض ورسره الله پاک راوچت کړی چې کله مې مرض زیات شو د مرض د زیاتېدلو د وجې نه به ما باندې تکلیفونه راځي نو زه به خپل طعام ته نظر کوم دریم نمبر کې موږ دا خبره وکړله چې دا څومره خوراکونه چې دي دا خوراکونه زموږ غلط دي مثال یې داسې ده امیر صاحب محترم چې نن نه مثال په طور څه وخت وړاندې دا زموږ چې څومره خوراکونه دي دا ټول بس ډوب بوګ دي چل ولدګي حقیقت کې څه پراته نه دي اوس مثال په طور نن 50 کال یا 100 کال وړاندې زموږ په کورونو کې به د غوا غوړي مروج دا به مونږ خوړل هغه د غوا غوړي چې کوم مروج هغه بس ختم شول کوم بچې مونږ مثال په طور د غوا نه شودې اخیستلې مستې به وي کوچ به مثال په طور پنیر به خیدک به کورت به هغه بس ختم شول هغه مونږ ته داسې شکل او صورت کې راښکاره کړه چې باقاعده زمونږ دپاره یې مرض وکړه مرض یې جوړ کړه مثال به درته وایم
یو کتاب د دجال په نوم باندې، هغه کې دا لیکلي دي چې کوم انسان غواړي چې زه د په ټوله دنیا باندې پادشاهي وکړم، نو هغه به 3 شیونه کوي. هغه 3 شیونه یهودو ځان ته کړي دي او هغې دې پرې عمل کړی ده. اول نمبر کې دا ده چې په وسلو باندې به عبور حاصل کړي. لکه دنیا کې چې څومره وسله جوړېږي بس د ده د لاس لاندې وي. ولې چې که څومره مثال په طور یو انسان ولګی تندی هر څه برداشت کړي، خو د دښمن مقابلې ته به ځان برابري، نو په وسلو باندې عبور حاصل کړي. دویم نمبر کې په خوراکي موادو باندې چې څه مثال په طور چې څومره اوس مثال په طور که ته هر څه کوې نو ته به خپل بچو ته رزق راوړي، یو مړۍ ډوډۍ به راوړي. که ته مرې که چوېږي خو ته به یو مړۍ ډوډۍ راوړي. دغه ډوډۍ که چای ده، که ډوډۍ ده، که قطغ ده، که دا درته مثال په طور هر رقم په هره طریقه درته پیدا کیږي، په دې خوراکونو باندې دې د عبور حاصل کړم. دریم نمبر کې په دواګانو باندې علاج معالجې باندې چې څومره علاجونه دي، مثال په طور ته به هر څه کې ځمکه به خرڅې، پټۍ به خرڅې، ځان به ګیرو کې، ګورده به خرڅې، خو ته به د خپل د اولاد علاج کې. دغه د علاج چې کوم اسباب دي او د علاج چې کومه دوا ده دا د یهودو د کنټرول د لاندې ده. مثال برته یم چې 2 ورونه دي، دا 2 ورونه مثال په طور بودیجه او 20 لکه مصرف کړل او دا غواړي چې زه مثال په طور څه جوړ کړم او باسم به څنګه. سوچ دا وکړه چې دا یو ورور ویل زه به څه جوړوم او ته به د هغه مقابل کې تا ته به خلک درځي او د هغه مثال په طور علاج یا مثال په طور خرید او فروش به له تانه کې. مثال برته وایم 2 ساینسدانان دي، یو ساینسدان ولګي د غوړي ختم که بازاري غوړي جوړ که چې د غوړي نه ارزان هم دي، د غوړي نه مثال په طور خوند هم ښه ده او د غوړي نه زنانه ښه خوښۍ بوی هم نشته ده. اوس د غوړي په 200 روپۍ 600 روپۍ کیلو دی او بازاري غوړي مونږ ته کیلو په 100 روپۍ راکوي. کله چې دغه غوړي مونږ د کور نه بند کړل او بس هم کړل، مونږ دغه غوړي استعمال کړو، په دې غوړیو کې دا حقیقت کې غوړي نه دي. که دا څوک ثابتوي چې د پکې صحت ده او هلته یې پې لیکلي مې چې دا ویټامین ډي، ویټامین B12 او پلان کې دا ټول دروغ دي. که یو سړی غواړي چې زه د مریض شمه، زه د شکر شمه، زه د سرطان شمه، زه د روماتیزم شم، زما د زړه والونه دې بند شي، زه د بواسیر شم، زه د مثال په طور پراسټیټ شم، زه د ګردو د ډیالیس په تکلیف باندې ووړم، نو ته به دا غوړي خوري. په دې غوړیو کې تا ته بس داسې ګولې درته جوړ کړه، بس په دې کې درته د زړه د وال بندېدلو هم واچو، د کې درته شکر هم واچو، چې څومره بدبختیانې دي بس په دې غوړیو ټیم کې مونږ ته برابر کړه. بس دا راوړو مونږ یې خورو. کوم چې د غوا غوړي او هغه غوا غوړي بس مونږ نه ختم شله. کله چې د غوا غوړي زمونږ د ملک نه ختم شوي دي، د هغې ورځې نه بعد زمونږ شکر شروع شوی دی، په وخت سره د منځه ولاړه. بس د وخت سره د منځه لاړه. د غوا غوړو کې الله پاک کمال دی ایښی دی، که څوک غوا غوړي خوري او په ده باندې شکر راغی نو زه یې جرم یم. الله پاک د غوا غوړو کې کمال ایښی دی. څوک چې د غوا غوړي خوري او د ده د زړه وال بند شو، یا مثال په طور د ده پراسټیټ شو، یا بواسیر شو، یا د معدې تکلیف شو، یا د دماغو تکلیف پیدا کړه، نو زه د هغه جواب ورکوم. یعنې د درملنې د ناهیلۍ سره مونږ خپله یو، په خپله یو. زمونږ مثال داسې ده امیر صاحب محترم چې خبره رانه اوږده نه شي، لکه مثال په طور یو کس د ښکار کوي، په هغه ښکار کې مثال په طور تلک ایښی ده، چې کوم د ښکار وسیل دی په هغه کې مثال په طور غوښه ایښې ده او مارغه راځي مثال په طور هلته دا ښکار خوري. نو دا چې کوم ښکاري ورته ناست ده، خو هدف دا ده چې دا تلک ما کوم ځای کې ایښی ده، نو دلته به مارغه راځي او زه به پیدا نیسم. اوس زه دا مارغه شړمه، چې شړمه نو ما ته به دا ښکاري م غوسوي او ما ته به مارغه م غوسوي. ما ته به ښکاري په ده باندې پکار چې ته دا ښکار ما نه ولې بچ کړې، مارغه به راته په ده باندې پکار چې دا غوښه دلته ایښې ده دا ولې ما نه بچ کړې، دا خو زه خورم، زه وږی یم، زه دا خورم. اوس ما ته دا 2 کسه پکار دي، هم ښکاري پکار ده او هم راته دا مارغه پکار ده. زه د عامو خلکو ته دا وصیت کوم چې تاسو بازاري غوړي مه خورئ، د تا دپاره بس یو لومه جوړه کړې ده، لومې درته برابر کړې، تی په دې کې بس ور داخل کړې، ته چې د غوړي خورې که ته د مرګه پورې د دې مرضونو نه بچ شو، نو ما ته په دې مخ راته ته به د مرض نه بچ کېږي. که چېرته تا د غوا غوړي شروع کړه، تا به الله رب العزت طبیب او ډاکټر او حکیم ته نه محتاج یې، بس خبره ختمه. اوس چې ته د غوا غوړي نه خورې او ته ترې نه کرکه کوې او ته وایې چې دا بس خوند یې خراب ده او د ده بوی خراب نه، تا نه بل غټ جاهله نشته. اکثره زنانه زما دا خبرې دې واوري
چې کومه زنانه لکه ماشوم چې کله پیدا شي د نفاس حالات زچه چې ورته وي نو داسې بهترینه ښځې به وي تکړه ښځې چې 2 3 4 درمنه پورې به یې غوړي استعمالول. اوس دا کومې نوې پیغلې او نوې زنانې چې د ماشوم پیدا شي دا نه خوري، دا بوی کوي، بوی کې دا بوی را باندې بد لګېږي او که پلار مې پکې هګۍ پخه کړي نو بیا اشپزخانې ته نشم تللی، زړه مې خرابېږي. او دا خبره یاد وساته چې کومه ښځه د غوا غوړي استعمالوي الله رب العزت به د دې په رحم کې رسولی نه پیدا کوي. دا هغه څه دي چې موږ ستاسو په کورونو کې روان دي، دا فطرتي شی ده. کومه زنانه چې د غوا غوړي په ځان باندې بند کړه دا به د دې خبرې انتظار کوي چې زما به رسولی په رحم کې جوړي. تاسو څو ګورئ د زړو ښځو نه پوښتنه وکړئ چې دې رسولی څه پېژندنه، دې د کیس څه پېژنده، دې مثال په طور په رحم کې دانه دې څه پېژندله. خو چې کله د غوا غوړي استعمال ختم شو نو بس دا مرضونه بس را شروع شو. د غوا غوړو کې الله رب العزت دا کمال ښیي، لکه نور خوراکونه هم همداسې درته وایم امیر مثال دا مې درته د مثال آسیب لکه دا داسې یو سیستم جوړ شوی دی چې بس دا په دې خلکو باندې بازاریابي شروع ده. بس صفتونه کې اوس مثال ورته ووایم دا جوس ده. مونږ خو ډېر ساده خلک یو افغانان یو، بیا په لکه مسلمانانو کې افغانان غریبانان صادقه خلک دي، ډېر ساده خلک دي. مونږ سوچ نه کوو، مونږ اول کار کوو بیا د هغه نه وروسته سوچ کوو. مونږ مثال په طور بس کېږو دلته هلکه شربت ده او دا پلان کې د جوس دا زمونږ مریضانو ته چې کله څوک جوس راوړي نو داسې دومره جوسونه چې یا 10 والا یا 20 والا یا د 100 والا دا ورته ویسي نو هغه چې کله جوس وڅښي نو هغه وایي چې پلانکي خان ته د الله په خیر ورکړي جوس مې وڅښه زه په زړه مې رڼا شي د مړۍ جوس مې وڅښه. اوس دا مړۍ په ده باندې ورکړې د جوس مثال په 10 روپۍ ده پاته هر څوک یې خوري. اکثره په دې سړکونو باندې چې ګرځي چې دا څوک ورزش کوي نو دا ذهن کې دا ګرځي چې ما دا جوس د مړۍ واغسته ورزش کوم زما په بدن کې به قوت راشي. دا همغه د ښکاري مثال ده. د ده په بدن کې به قوت نه راځي، د ده بدن کې به ذلت راځي. نورم د ته الله په عقل ورکړی، ته دومره سوچ نه کوې په ده باندې چې دومره ډبی ده، که اوړی که ژمی که منی که قیمتي که مثال هر څه بلایي لارې بندي، خو دا جوس به د ته مثال په 10 روپۍ دوکاندار ورکوي، دا نه قیمته کېږي. په دې جوس کې مثال په طور د مڼې شته، د کیلې شته، د ام شته، د امرود شته، د سټابري شته، هر قسمه جوس پکې شته ده. تا ته مثال په طور یو کیلو ام به تا ته مثال په طور په 300-400-200 روپۍ ورته درکړي، خو تا ته به په جوس کې بس تیار به یې درکړي. دا په دې سوچ نه کوي چې هلکه دا کارخانې والا دومره روزګاره چې ماته دا جوس ام راخلي پاکوي، بیا د ماشین نه باسي، بیا ته په ټیم لري کې چان کوي، بیا راته راخلي په ډبي کې بندوي، بیا داسې دوا پکې اچي چې دا 3-4 کالو پورې خراب نشي، بیا راته دا یخچال کې مې ږدي زه ورځم او دا بیا یخ څکم. په دې 10 روپۍ باندې زه د ام جوس کوم. دا په ده باندې سوچ نه کوي. دا چې په 10 روپۍ باندې مثال په طور دا خوري نو په دې کې به دا چې کوم دوکاندار ده کم از کم په دې کې به یو 3 روپۍ خو به ګټي. 1 روپۍ شو. دا چې څوک یې ده ته راوړي دا سلمین چې ګرځي که نه 1 روپۍ خو به دا هم ګټي. 4 شي په 6 روپۍ تمام شو. دا کوم هم د پروش چې دا اخلي دا به هم پکې یو ګټي 15 روپۍ شو. دا کم کارخانې والی چې جوړي یو خو به پکې دا هم ګټي 4 شو. په دې ډبي باندې خرچه راځي 1 روپۍ خو به یې که نه 3 روپۍ شو. نو په 2 روپۍ باندې تا ته د ام جوس درکوي. هغه لیوني سپي خو انرژي به په هغه کې له کومه شي، د هغومره انرژي به هغه له کومه کي، د هغومره یو څه چې موږ ته قوت راکوي مثلا هغه کې به هغه له کومه کېږي، ویټامین به وي په 2 روپۍ خو نه کېږي د هغومره. نو دا ته خپله سوچ وکړه امیر صاحب محترم چې زمونږ د خوراک دا شي نو زمونږ بدن کې به مرض راځي که صحت به راځي. فطرتي شی زمونږ ختم شو. هر څه لکه په دنیا کې به داسې شی راته ونه ښیي امیر صاحب محترم چې په هغه کې ملاوټ کوي. ته سوچ پې باندې وکړه، ریسرچ پې باندې وکړه. بازار ته مونږ لاړ شو چې هلکه مونږ زو جوس کوو، هغه جوس والا بس مونږ هلته وینو چې کیله پکې واچي، کیله پکې اچي، بادام دي پکې او پسته ده پکې او بیا پکې سټابري د اناناس دي هغه پکې پرېږدي، هغه مونږ وڅکو. مونږ وایو چې بس ښه برابر شوم او دا بس د قوت خزانه ده. دې شي ته مونږ نه ګورو. الله به مونږ ته عقل راکړی چې ته به دې شي ته ګورې. خلک به لګیا یې هر څه به کوي چې څه کوي بس هغه د کوي، خو تا ته الله په عقل درکړی ته به دې شي ته ګورې چې دا زما دپاره د هلاکت ذریعه ده. دغه کس چې دا جوس جوړوي امیر صاحب محترم دا دوم داسې نه څکل کېږي. دا به ته په قاشوغه مثال واخلې دومره ټینګ وي. دې شي ته خو به هم سوچ کړی که نه. او چې مونږ سوچه کیلې راوخلو په
جوسر کې وهو شیدې پکې واچو بوره پکې واچو هغه کې که مثال په طور په دې یو ترموز کې که مثال په طور جګ کې کسل کیلې واچو هغسې به نه ټینګېږي 2 کیلې پکې اچوئ تاسو بیا هلته ګورئ لکه دا خو ټول چل والله 2 کیلې پکې ستاسو په مخ کې واچوئ بس خبره ختم په دې بوره کې سمسي ګډه کړي سمسي یو مواد ده چې په سکریم کې مچئ په دې شي کې مچئ دا شربتونه چې کوم ټینګ دي په دې کې مچئ اوس خبره بس بیا ډېره بل طرف ته ځي اوس چې دغه کم شربت مونږ کوم په دې کې بس مواد واچي سمسي مونږ سره پېښور کې ملګري وو زه به دې په 1 کیلو باندې چې ته څومره جوس غواړې زه به درته د ام برابروم ویو به نه شي مال بس د صحیح ده تقریبا داسې 2 د ترموزونه وو ډک ډک په 1 کیلو مې ورته برابر کړ ښه ټینګ وو دومره ټینګ وو امیر صاحب محترم چې پیاله به م دننه کړل نو بیا به چې اچوم پکې نو اخر کې به یې داسې لاړم کوله دا هغه چل ول ده چې موږ پرې چې زموږ بدن سره بس خیانت روان ده څومره چې دا په کورونو کې په بازارونو کې دا جوسونه خلصي که دا هغه دومره دي او که دومره دي او که د سلو والا دي خلک وایي هغه اصلي شی راکړه هغه اصلي شی د خرابي موږ ته بیا تاسو ته مثال په طور په تلویزیونونو باندې او په رادیوګانو په اشتهاراتو باندې بیا موږ ته ښیم چې دکې ویټامین ویلانات دي چې دکې دا شی ده لکه مثال په طور دا انارو دا بوتل چې خرڅېږي که نه دکې درته وي چې دا انار دي بیا موټر یې پکې راولي او دا د خلکو ذهن اړی چې دا ګوره دومره قوت چې دومره قوت په دې کې ده ولې ډاکټر یې په نسخه کې نه لیکي زمونږ بیا دومره ساده خلک دي چې دا راواخلي سهار یې مسکي ماښام یې مسکي او غرمه یې داسې کې اکثره او دا خبره امیر صاحب محترم ذهن کې کېنوه چې کوم انسان دا نوشابې استعمالوي د هغه به ګردې فیل کېږي دا لکه د تجربې خبره وخت سره دا کار شوی ده اوس به زه درته لنډ مثال درکړم چې کله مثال په طور مونږ نوشابې استعمالو زمونږ ګردې فیل کېږي د دویم ورور مثال مې درته ونه ویلي یو ورور مثال په طور ناست دلته تا ته جوس برابر که تا ته غوړي برابر که په غوړو کې درته مثال ورته د زړه د وال بندېدلو زهر واچو د اعصاب خرابېدلو د شکر د پراسټیټ د بواسیر بس د ټوله ناروغۍ نه راغلي چې وي چې B12 ویټامین د B12 مرضونه دي په دې کې هغه B12 مرضونه به ته خورې نو چې کله ته مریض شي نو اوس خو دویم ورور یې هلته ناست دلته چې ته لاړ چې تا ته وایي چې هلکه تا کې خو مسله ډېره ده تا کې مسله دا ده چې هلکه ستا د زړه وال بند نو اوس خبره شاید نور هم خورې بېرته نور هم کاروې بیا بېرته موږ دا احساس کړو چې موږ ناهیلي یو موږ ښه کېږو نه بلکل ځکه موږ مثلا تا د غوړو مثال وکړو کله چې موږ هغه یو ځل مریض شو بېرته دوا هم کړو خو بېرته علاوه بېرته موږ دا خورو بېرته استعمال کړو که هغه انرژي باب وي که هغه غوړي وي که هغه هر څه بېرته هغو څخه استفاده کړو نو دا خپله د ناهیلۍ سبب کېږي دا موږ چې لاړ شو طبیب ته چې لاړ شو هغه وایي چې هلکه ستا خو د زړه وال بند ده دا خو ډېره غټه مسله ده او که د ده علاج دې ونه کړو نو بس اسمان به ښکته شي ښه څه به کې اوس خو مثال یې داسې ده لکه ته چې ما سره ټیکه واخلې قرارداد را سره وکړې چې ته به هلکه 20 میاشتې به ته ما سره ټیکه ته به ما ته د 5 د ورځې 10 روپۍ به ما ته راکړې بس تا سره مې ټیکه شو هغه سره مې شو هغه سره بس ما ته د ورځې 500 سره مې چې ټیکه وکړه زما جیب ته به 100 روپۍ راځي 50 یهودو چې کله مونږ پرستامول اخلو زمونږ د دې پرستامول په 10 روپیو کې د یهودو جیب ته فیصدي ورځي چې مو تا پرستامول اخلو مونږ به ناس افغانستان کې خو د یهودو جیب ته به زمونږ د پرستامول سینټونه ورځي ورته ګټه به ورځي یا خو بس تیار ناست دا بل ورور ته یې ویلي چې ته به غوړیو ته کش ورکړې ته به غوړي جوړې بس ته به مسالې جوړې چې دال پاخه کړې نو دا به د غوښې خوند کوي ګلپي پوخ کې دا به د غوښې خوند کوي خو په دې ګلپي کې به مثال په طور B12 ویټامین مرضونه چې دي دا به دې پکې اچولي بس دالته چې ورغې هلکه تا خو زړه وال بند نو تا ته به مثال په طور دوا ولیکي تا ته به وایي چې ته به دا خورې دا به 10 ورځې خورې 10 ورځې بعد به راځې دا دایره مې چې تېته وکړه دا به ته جاري خورې جاري ماده تر مرګه پورې به دا استعمالوي ذهن ته خبر راغله امیر صاحب دا به ته مرګه پورې استعمالوي او چې مثال په طور ته د 200 روپیو دوا ته واخلې د میاشتې نو په دې کې به 10 روپۍ د یهود اکاونټ ته ضرور ځي بس دې بل ورور ته بس کار پیدا کړه که ورسېده زموږ ملګری و نو هغه پېښور کې اوسېده نو داسې ځای و چې هغه ځای بس داسې سړک غوندې و څه شی پکې بیخي د سر بازار غوندې نه خو دا پنچرمینو پکې پنچري به یې لګوله نو د کار به پکې ښه و نو موږ ورته ویل چې هلکه دا څنګه مسله ده بازار چوک داسې ځای وګوره مسجد وګوره چې کار دې ښه شي سړک پوسته یې دکې خو هېڅ هم نشته ته په دې سړک باندې څنګه
دلته وایي ماته الله پاک د دې نورو نه ښه روزي راکوي. نو مول څنګه دا خو عقل نه مني. وایي زما ورور ده عینروبا ورسره ده، وایي دا شی نه راټولې کباړ مباړ او میخونه اکثره دا ماشومان ګرځي که نه. وایي دته مې داسې د مرکونډې غوندې میخونه جوړ کړي دي. دا مرکونډې ازغي نه دي، درې سري دا مې جوړ کړي دي. وایي داسې 20 مترو کې یو دانه غورځوي مخکې له ما ده داسې وغورځوي. بیا چې داسې مثال په طور داسې وغورځوي نو چې کله مثال په طور په ده باندې ټیر راشي نو دا خو پنچر شي، مجبوره ده ما ته راشي. چې پنچر شي نو هغه خو داسې یو 20 متره خو زه یم نو ما باندې چې نظر ولګېږي نو دوامو کې چې الله پاک دې ته خیر ورکړي زموږ د غم نه دلته ناست ده. هغه وایي چې زه بختور یم چې ما ته داسې ځي کې موټر پنچر شو. اوس مسله دغه ده، امیر صاحب ژوندی مثال ده. دا د نر بچی درته ازغي درته په بوشکه کې اچولي دي، په جوس کې اچولي دي، په وړو کې درته اچولي دي او دی درته بس دلته پنچري لري. کنه د بیرته له شا کار بیا تکراریږي همغه تکراریږي. اوس چې زه دا خبرې کوم مثال په طور نو خلک به وایي چې دا لیونی ده، دا کمقلې خبرې کوي. دا حقیقت خبره ده. ته به ما ته داسې یو شی پیدا نه کړي امیري صاحب محترم چې هغه د ملاوټ نه خالي صفا دا اوبه دي که نه، دې کې خو به څه ملاوټ نه وي، دې کې به ملاوټ وي، صفا اوبه دي، هېڅ نشته که نه. معدني اوبه دي او ښې صفا دي او مثال په طور خوندورې دي. نو دې کې به مونږ ته څه دوا څوګه چې نه ذهن دا وایي که نه چې دا قوتناکې اوبه مونږ چې دا د څاګانو اوبه څکو دا مې دا شی کوي او دا مې دا شی کوي، دا اوبه دي خاورې راځي او هغه دې دا کوي او دا چې دا بهترین ده او چې دا نه کېږي دا نه کېږي دا نه کېږي. زه به ورته نن دا خبره وکړم امیري صاحب محترم. پېښور کې مونږ تقریبا 15-20 کاله تېر کړي چې دې افغانانو نه پوښتنه وکړي دا اوبه ولې خرابې دي. وایي دا لاندې ګټر ده سیپټیک ده نو دا د دې وجې نه خرابې شوي دي. د پېښور خلک چې مونږ تلي وو د 50 کالو نه همدغه سیپټیک مسله شروع ده. په دې 10 کالو کې چا چې پېښور کې وخت تېر کړی، پاکستان کې وخت تېر کړی، د هغې اوبه ولې نه خرابېږي؟ ذهن ته خبر راغله امیري صاحب محترم. دا سیپټیک چې کوم ده که نه دی وایي چې دا زموږ افغانستان کې اوبه ځکه خرابې شوي چې دا به سیپټیک نه اوبه لاندې ځي. نو چې دا دومره ځمکې نه لاندې ځي نو دا تصفیه کېږي به نه. یو خو عقل دلته کار پرېږدي که دا دومره لاندې چې ځي نو دا خو تقریبا 20 متره دي. په ساینس کې دا طریقه هم ښایي د اوبو د فلټر تیږې به واچوي، بیا به ورپسې غټې واچوي، بیا نورې شګې دغه اوبه چې لاندې راځي تکې سپینې وي. دا چې دومره د 20 مترو نه اوبه چې لاندې ځي نو دا به فلټر کېږي نه. اول خو یو دا خبره. دویم نمبر دا خبره چې په پاکستان کې مثال په طور 10 کاله مونږ تېر که د اول کال نه تر اخره پورې تر نن ورځې پورې د پاکستان اوبه نه خرابېږي او زمونږ د کرزي د وخت نه راوخله تر نن ورځې پورې اوبه بس ګنده دي. اوبه ګنده ولې خرابېږي؟ وجه څه شی ده؟ پاکستان کې سیفټیک د دې او د هغې سیفټیک کې ډېر فرق. د هغې د بس یو ځل جوړ کړي هغه خالي کول نه غواړي، بس ګن پکې پروت او بس پیپ یې تېنه تېر کړي اوبه تېنه ځي نور هغه لاندې ملبه چې دا پاتې کېږي. زمونږ چې دا خو میاشت په میاشت باندې تشه پکار ده چې په دې باندې بوج کم وي په هغه ډېري همداسې ده که نه. حالانکې د هغه اوبه نه خرابېږي او زمونږ اوبه خرابېږي. افغانستان کې 95% د افغانستان اوبه بس خرابېږي. فلټر یې ورته لګولی ده بس اوبه فلټر کې دا اوس فلټري اوبه دي. دا په چلنج سره درته وایم چې څوک فلټري اوبه استعمالوي د هغه مردانه طاقت به کمزوری کېږي. چې کله مردانه طاقت کمزوری شو نو ستا د ښځې څه مثال شو؟ ته به ځې ته به دوی د مردانه طاقت دپاره اخلي. مردانه طاقت دوی دی چې وخوړله بعضې داسې دواګانې دي چې ډایرکټ په ګردو باندې اثر کوي، فشار جګي او ګردو باندې ګردې بس خرابوي. نو چې یو ګټه خو یهودو ته دا ورسېده چې بس دا د ښځې نه پاتې شو. دویم نمبر ګټه دا ورسېدله چې بس دوا د خورې مالي تاوان دې بس شروع ده. دریم نمبر ګټه ورته دا ورسېدله چې ته خو د دې مردانه طاقت دپاره دوا خورو، سبا ته به د ګردو دپاره اخلي. هر څه همدغسې دي. لکه مونږ دې خلکو ته وایي چې لږ هوښیار شي. که هوښیار نه شي نو د انسان صحت نه کېږي. چې څومره دي که مونږ په ده باندې بحث وکړو امیري صاحب محترم دا ډېر کمه ده، ډېر لوی بحث ده. لکه ما تاسو ته اوبه وښودلې چې د اوبې ساده مثال ده، لکه د هغه اخري سټیپ ده چې ما تاسو ته ویل خلک به وایي چې په اوبو کې څه ملاوټ ده، په اوبو کې دا ملاوټ ده. یو بل مثال به یې درته وایم امیري صاحب محترم چې د دې خلکو ذهن لږ خلاص شي. کله به چې دا موسسو والا څاګانې ویستلې نو بیا به چې کله یې ویستلې بیا به یې ویل چې هلکه دې کې چینجي دي، نو بیا به پکې
دوا واچول وی 10 ورځې 15 ورځې بدن اوبه نه څښي، که دا ستاسو ذهن ته راځي اکثره دا مونږ چې کوم بورونه باسو او بیا مونږ اوبه د چا په ګیلاس کې کوم چینجی راغلی نه، دا خو د دنیا سره تړلې خبره ده چې چینجی پیدا کېږي، لاندې خو د چینجو مسله نشته. سوال دغه ده چې دا دوا ته په ده کې ولې اچوي. زمونږ والد صاحب خبره کوله، خبره به نن کېدی شي بحث په همده باندې شي. وایي مونږ واړه وو په زمونږ لغمان ولایت د ویل ته یو ځل موسسه راغله چې دا کوم کورني چرګان دي، د کې پوره مرض ګډ شوی ده او تاسو به دا نه خورئ، که چېرته دا هم وخوړل نو تاسو کې به پلانکی مرض بری شي، که چېرته مړ کېدم نو دا به نه حلاله وي. مونږ خو واړه وو ساده خلک وو که نه، وایي به چرګ به مې ویوړه، هلته به مې ورته ورکوئ کنده یې کنلې وه، په سر به یې په لرګي ووهه، سم دم چرګ به یې مړ کړه، مونږ ته به یې د چرګ قیمت راکړه. یو کال خو داسې تېر شو، په دویم کال باندې بیا دا مسله راوستله، په دویم کال کې بیا دا مسله شو، بیا به بس چرګوړي به مې ویوړه چې څه پاتې شوي وو لکه اب هم چې ویوړه بس په سر به یې ووهه، مونږ ته به یې پیسې راکړې. زمونږ په دې 2 کالو کې بس کلی د چرګانو نه خالي شو. دریم کال باندې مو کته چې فارمي چرګوړي راویسته. ذهن ته خبر راغله دا 2 کاله چې دا خواري کوي په د باندې خو د کې ګټه ګوري که نه، 2 ګټې دا دي، یو خو فارمي چرګ زما بسوز، یو دویم نمبر کې دا خو مرض ده. فارمي چرګ کې صحت چیرته نه، فارمي چرګ چې څوک استعمالوي امیر صاحب محترم دا به ضرور بواسیر کېږي. فارمي چرګ چې څوک استعمالوي د ده بدن کې به هر مرض لپاره یو اپشن شته، هر مرض یو دلیل لري او هغه څه زیات چې موږ هغه ډېر استعمالوو، ډېر ژباب وښودل، چرګ هم وښودل، غوړي هم وښودل. دې ټولو مریضونو دا کوم مرضونه چې عمده مرضونه خصوصا په طبابت کې د علاج کېږي، د دې مرضونو هغه عمده شیان چې کوم موږ په ژوند کې ډېر استعمالوو، ډېر سره مخ یو، هغه شتون لري، هغه استفاده کوو، روزانه استفاده کوو، روزانه هغه نه خلاصۍ نشته. چې موږ خلکو ته وایو چې هلکه د چرګ غوښه مه خوره، د ګډ تا د ښه د پسه و، د پسه خو بوی کوي، د ګډ خو بوی کوي، لکه دومره مونږ د خپل نفس پسې لیوني یو چې دا شی مونږ لکه هر څه کې ګنده. اوس مثال په طور دا کومه مساله چې استعمالوو که نه، خلک اکثره مسالې اخلي چې دا ګرمه مساله ده، دا پلانکی ده، دا د بریاني ده، دا د مثال قابلي ده، دا د روش ده، دا د کباب ده، خو بس صرف نومونه یې پې ایښي دي. کمال پکې څه شی ده، لکه فطرتي شي کې دا لکه امیر صاحب محترم خلکو ته ویم چې واوري، د چا چې مثال په طور بواسیر یا د معدې تکلیفي بازاري مساله دې نه اخلي، ځان ته د مثال په طور کورکمن پکې اچي، ادرک دې پکې اچي، زیره دې پکې اچي، دنیا دې پکې اچي، نانا دې پکې اچي، اوږه دې پکې اچي، تور مرچ دې پکې اچي، بس دا د خپل قطق شو. چې کوم قطق پخې چې هغه هر څه لکه تورې شوه، ټینډۍ، کدو، بینډۍ، زردکې، شلغم، په دې کې به دا مساله ځان ته چې بازاري مساله به نه اخلي. بازاري مساله دې چې واغستله بس تا ځان ته کار وکړه، ستا بدن به ضرور مرض سره مخ کېږي. په څه شی دې پکې مخکې خو به دا چینا مساله وه، چینا مساله بس دالو کې به دې چې دې واچوله د غوښې خوند به یې کوه. دا عام شی دی، لکه دا تجربه کوي امیر صاحب محترم. اکثره کور کې زنانه وي چې د چینا مساله راوړه، وریجې پکې ښې راځي، نو ښې به نه راځي، ته په وریجو کې غوښه پخه کړه چې ښه به راځي که نه به راځي. خو دا بس دومره شی د ده کې درته چې خو دا خو مرض ده که نه. اوس دومره زیړ شیان نور راوتي دي لکه د خیرو غوندې، بس هغه درته چې هغه بیا خوند نور هم زیات کړي په مزه باندې هر څه. نو خبره هم دا کوله چې خلک دې ویښ شي، او خلک دې ویښ شي، خلک به دې شي ته نه ګوري چې زما خپلې ناهیلۍ سبب خپله موږ یو، دا شی نشته. تا به لکه ستا په اشپزخانه کې به الله رب العزت ستا علاج کوي، ته به بیرون نه ځې هېڅ کله. زمونږ د طب یو کمال دا د امیر صاحب محترم الحمدلله مونږ علاج بالغذا کوو. که چېرته یو کس د هغه مثال په طور وایي زه دوا نشم خوړلی، مونږ ورته چې ته به دا شی به خوري او نور به څه نه خوري، دوا ورته نه ورکوو، صرف به ته خوراک کوې. پیغمبر علیه اسلام باره فرمایي چې پرهیز چې دا د دوا سر ده، بس ته به دوا نه کوې، ته به پرهیز کوې. چې پرهیز دی که تا به الله پاخه کوي، نو چې کله ته په کور کې په سبزیجاتو باندې ښه کېږي، نو ستا بیا طبیب او حکیم ډاکټر ته ضرورت راځي نه راځي. چې کله رانغی نو د هغه د تجارت دا چې کوم چړچه وه دا خو دې ختمه کړله. لیدونکو تاسو د حکیم صاحب خبرې واورېدلې، ډېر په زړه پورې ژوندي مثالونه یې ورکړل. بلکل لکه څنګه چې حکیم صاحب وویل، موږ د خپل ناهیلۍ سبب موږ پخپله یو. روزانه هغه څه موږ کاروو چې هغه بېرته موږ ته زیان رسوي. کله چې موږ ته زیان ورسوي، موږ ناروغه سو، موږ ډاکټر ته لاړ سو، بعد له هغه کېدای شي موږ د هغه درملو سره ښه سو، ولې متاسفانه بېرته هغه موږ نور هم کاروو،
ورځ ژوند کې هغه څه مونږ کاروو چې هغه زمونږ د ناهیلۍ سبب کېږي. د حکیم صاحب سره نور بحث هم لرو، نو دې سره کې لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لنډه دمه مو درلودله. حکیم صاحب له موږ سره په خپرونه کې ده. حکیم صاحب راځو د بحث ادامې ته. پوښتنه دا وله چې ولې انسانان له دا چې وسایل هم زیات شوي دي، روغتیایي مراکز هم زیات شوي دي، خو بیا هم انسانان له خپلې درملنې څخه ناهیلي دي. راځو بېرته د بحث ادامې ته. امیر صاحب محترم، موږ اول کې دا ویل چې یو روحاني علاج دی، د روح علاج ده. د روح علاج ده. هغه ته په اوس وخت کې عصري طب ورته نفسیاتي وایي. بله. عام روټین سره، لکه مثال یو ګولۍ د دوا د مثال په طور همداسې ساده کپ ورکړئ، یا د کپسول کې دې بند کړئ، یا د قوطي کې بند کړل، نو دا بیا ډېر تاثیرات لري. هر څه لکه په دنیا کې چې څه دي، ما خو تاسو ته وویلې د انسان بدن سره دا تړلي دي. یو شی هم ترېنه داسې مخالف نه ده چې هغه په دنیا کې موجود دی، د انسان په بدن کې دی نه. نو یو بل سره تړاو دي. هر څه لکه ذهني سوچ، فکر، ټینشن، غربت، دا هر څه د انسان په مرض پورې تړلي دي. د هوا شو مثال په طور چې دا د وخت موسمونه شو، مثال په طور ژمی شو، اوړی شو، منی شو، او همداسې د ولایتونو لکه مثال په طور کابل شو، یا مثال پکتیا، یا مثال په طور ننګرهار، د هر ځای بېله بېله هوا ده. دا هر څه د انسان په بدن باندې، بیا خاص کر په روح باندې اغېزه کوي. په دې کې یو بل مثال داسې د امیر صاحب محترم چې کله مونږ خراب شی نه استعمال کړو، لکه مثال په طور حرام مونږ وخورو، نو زمونږ په روح باندې به اثر دی چې روح به مخفه وي، مونږ ته به عبادت بیا خوند نه راکوي. که دا هر څه مونږ خوراکونه وګورو، بعض یو نیم خوراک داسې چې هغه ظاهري شکل کې ښه پاکي، ښه حلالي، خو باطني شکل کې هغه مرداري. بعضې وخت مثال په طور د کیمیکلو نه جوړي، هغه کیمیکل مثال د انسان بدن ته نقصان رسوي، چې هغه څومره دي. مثال په طور ما خو تاسو ته مخکې مې ویل چې څومره خوراکونه دي، یو خوراک هم داسې تېنه بچ نه ده چې دا د تېنه پاکي. که هر څه دي چې څومره دي، لنډه کې راوخلل. لکه مثال په طور نن به کیدای شي بحث په پوندې خوراکونو باندې راشي، او الله په دین کې چې خلک پرې باندې عمل وکړي او خلکو د پوهې یو ذریعه وګرځي. لکه پیغمبر علیه السلام باره فرمایي چې خلک به د بدو نه منع کوي. خلکو ته به وایي چې دا شی بد ده، دا بد ده، دا بد ده، دا مه استعمالوه. مور پلار چې دا خبرې واوري، نو هغه به خپل بچي د دې شي نه منع کوي. که چېرته یې منع نه کړي، نو مثال په طور چې وایي زه بس نور څه وکړي، نو بس دا دونه بل غټ ساده بل څوک نشته. عام روټین کې لکه زمونږ موضوع په ده باندې دا امیر صاحب محترم چې زمونږ صحت به څنګه بچ کېږي، څنګه به صحتمند شو، مونږ مرض به مونږ باندې نه راځي، ناهیلۍ له لاسه ورکوو. کله به مثال په طور مونږ په خپلو خپو باندې درېږو، مونږ به مثال په طور حکیم او ډاکټر ته به مونږ ضرورت نه لري، بس خپل اشپزخانه کنټرول ده، هېڅ نه. اقتصادي مشکلات به دې په دې کې حل وي، ډېر مشکلات به دې ورسره الله په حل. یو بل شی ده چې مونږ عام روټین کې لکه هر څه لکه زمونږ په خوراک کې دي، خو دا بعضې خوراکونه ډېر ضرري دي. لکه مثال په طور شودې شوې، د عامې شودې مونږ استعمالوو که نه، یو ځای باندې لیکلي پلانکې لبنیاتو، پلانکې لبنیاتو، پلانکې لبنیات، حقیقت کې مثال په طور پوډري ده. دا کوم چې مونږ خپل مونږ خپله ماشوم په خپله ځان ته بس هلاکت کندې دی غورځوي. زمونږ چې کله ماشوم وشي، نو زنانه شودې نه ورکوي. زه ځکه نه ورکوم شودې چې زما باډي به خرابه شي، زه ځکه شودې ورته نه ورکوم چې زه څه نه شم خوړلی، نو دته چې څه ورکړم، نو یو خوراک د 2 کسه پیسې چلېږي. ذهن ته خبر راغله، بعضې ښځې وایي چې زه مونږ 2 کسان یستو، دا یو ته شودې ورکوم، یو هغه ده، یو زه یم، نو مونږ دپاره به سم خوراک وي. ماشوم ته شودې نه ورکوم، نو راځه دا چې کومې قوطي والا شودې دي دا واخله، بس دا ماشوم یې اول نه په دې کنده کې وغورځوو، بس دا په ختمېدو ده. په ختمېدو ځکه ده چې ذهن خدا نه مني چې دا شودې به ته څنګه وچې. مونږ چې ماشومانو سوچ به هم دا کوو چې دا مرتګ دی، او بیا به یو رقم کوي، خو ذهن کې سوالونه ګرځي که نه. د شودو وچول د سره بیخي په قانون کې شته نه چې شودې څنګه وچېږي، خو مونږ او تاسو ته به وچې شودې راکوي. مونږ دا سوچ نه کوو چې هلکه دا شودې خو زه به درته لنډ ویم چې وچې اوبه ته څکي، وچې اوبه خو شته دي، امکان نه لري. دا امکان نه لري چې دا د وچې شي او بیا د جوسه ولري. که دا وچېږي، نو دا به بس ختمېږي.
دا به جوسه دنه نه جوړېږي. او چې زمونږ د شیدو نه جوسه جوړېږي مونږ ته یې په ده باندې نوم کېښود چې دا وچې شودې. دا سوچ نه کوو چې دا وچې شودې دې د څه شي نه جوړ کړي. زمونږ اول ناول هلکه پلانکې شودې دا پلانکې ښه شودې دي دا ورته راوړه. په 200 دي دا په 200 اتیا چې څومره ما تاسو ته ویل چې څومره ښه شي نو مونږ به دا وایو چې څومره ښه یو موږ نه به خراب وي. ملاوټ به پکې کم ملاوټ شي چې پکې اچي به پکې اصلي اچي که نه هغه اصلي مرض به پکې اچي. ماشوم ته دا شودې ورکړې دغه شودې اوس زمونږ عام روټین کې چې کومې شودې مروجې دا قوطي کې چې مونږ استعمالوو اکثره مونږ دا وایي پخې شودې دي. دا همداسې هم څښلی شي دا وایي صحت ته فایده ورکوي. دا پخې شودې د ډوډۍ مو سره راخلي خوري ورزش والی هم خوري په ده باندې دا نه پوهېږي چې دا شودې د څه شی دا حقیقت کې شودې نه دي. که تاسو نیټ په ده باندې سرچ کوئ تیل را اخلي اوبو سره مکس کوي بس دا شودې شو بس د رنګ جوړ شو تک سپین شو. اوس چې پکې دا ذایقه اچوي نو راویخلي مثال په طور یو کاشوغه راوخلي چې دنه به پیروی جوړېږي دی بس مونږ ته مرض پکې واچوي. خلک وایي اوس عام روټین کې شودې استعمال ډېر ده چې کله د شودو استعمال ډېري د مستو استعمال ډېر نو په هغه انسان کې به د کیلشیمو کمی نه او زمونږ دا څومره په 100 کې 90% مرضونه د دردونو نه لرو کیلشیم بس نشته که او که په دې شودو کې دا پاکټي شودو کې کیلشیم وي او شودې حقیقت کې وي خو زمونږ بدن به نو خراب شوی. حقیقت کې چې کوم شودې دي ما تاسو ته ویل چې دا یو ورور لګېدلی ده بس د غوا شودې چې د هغې ختمې کړلې او دا پوډري شودې مونږ ته بس برابرې کړې تیارې په قوطي کې ایښې دي. خوند هم د دې نورو شودو نه کې لکه د غوړو مثال نه بوی هم هغه غوندې لکه دا د غوا مثال که ګندنه وخوري نو شودې بیا د ګندنې بوی کوي که ګلپي وخوري ګلپي که پیاز وخوري پیاز. دا د قوطي والا شودې ذایقه هم ښه ده خوند هم ښه ده بوی هم ښه دي او ټینګ هم چې هم پکې ښه راځي. خو مونږ ته خو دلته بس شی جوړ کړه بس ختم یې کړلو. اوس دلته مونږ سوچ نه کوو چې دا شودې زه ولې څښم دې ماشوم ته ولې دا پوډري شودې ورکوم. دا چې کومې د مور شودې دا ذهن کې کښېنوي امیر صاحب محترم چې کوم ماشوم د مور شودې استفاده نه کوي او دا بازاري شودې استفاده کوي د دا ډوکی به خراب وي د دا اکثریت غاښونه به خراب وي عموما اکثریت غاښونه به بس د خرابېږي. مصنوعي خوراکونه دي بس ختمه خبره. مستې مونږ ته جوړه کړې تیار پاکټ کې بند دي د دې نورو مستو نه خوږې مي ټینګې مي بهترین شی چې خورې بس ذایقه دې برابر نو دا شودې دي مستې دي نه. چې کوم حقیقت کې مستې وي هغه بس ختمې شوې دی را مخې ته کړی مرض یې را مخې ته کړ. کوم چې حقیقت کې قیماق وو مونږ ته چې دا 25 دېرش او په 50 راکوي چې ښه شی راکړه نو ښه شی به درته بیا په 80 درکړي خو ته کتلی د بجلیګرو ستا یو خبره کوي دا خان ته چې لاړ شي په ملا دې وټپي چې ویې ټپوي په دې ټپولو باندې پوهېږي چې دا ولې وټپولې وي نه وي په دې باندې وټپولې چې خر خو یې خو چې بار وړی شي که نه شي وړی ذهن ته خبر را خو مونږ پېژندلي یو چې دا خو کمعقل خلک دي دا د 10 کې مو مغه کیمیکل دي او د 80 کې مو مغه کیمیکل دي خو د هغه مونږ باندې چې په 80 خرڅوي خو هغه بس همدغه کیمیکل دي بس دا کمپنۍ ښه ده او دا ښه دي نور ټول یو زهر دي چې څومره کیفیت یې پورته وي هغومره به زموږ بدن ته نقصان کوي. اوس کیفیت مثال به درته لنډ وایم د تمانچې ډز او د کلشینکوف ډز کې به فرق وي. کوم کیفیت یې ښه ده کلشینکوف هغه به مونږ ښه خوږوي. کیفیت چې د دې 80 والا شو نو دا به مونږ ښه برابر وي ښه داسې سوري به مونږ کې کوي خو ګزار به یې معلومېږي نه. ملۍ مونږ ته برابره کړه بس ختمه شوه. کوم چې زمونږ پنیر و پنیر یې ختم کړه. دومره حرامي قوم دومره رزیل قوم چې مونږ په هېڅ حالات کې نه پرېږدو. که ته کور کې مثال په طور سوچه شودې واخلې او ته د هغه نه خیدک جوړی پنیر جوړی ملۍ ته یې جوړی نو مثال په طور د 1 کیلو نه به تا ته 1 پو درکړي مثال په طور دې ګولۍ راویستې د ګولۍ پکې واچوي درته. دا بازار کې چې څومره خرڅېږي په 100 کې چېرته 91% خلک سوچه شی ورکوي 99% ټول بس همدا ډوب بوګ ده. ګولۍ پکې واچوي نو د 1 کیلو نه به تا ته 0.5 کیلو خیدک درکوي. دا کمال د څه شي د کیمیکل نو دا به تا ښه کوي خرابېږي هر څه کې ډوب بوګ چې څه په دې اوس زه درته لنډ وایم عام روټین کې مونږ ډوډۍ خورو که نه ډوډۍ نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي دا مونږ خورو ضرور حالانکې ډوډۍ یوه ذریعه ده د قطر د اخیستلو خو مونږ دا په ځان باندې لازمي کړي چې هلکه بس دا بس قاشوغه ده او ته به د سره ډوډۍ خورې. او چې دا کوم غنم مونږ په افغانستان کې استعمالو په خپلو کورونو کې دا حقیقت کې غنم دي نه دي حقیقت کې دا غنم نه دي. دا کوم تصور باندې چې مونږ خورو چې دا غنم دي دا حقیقت کې غنم نه دي. زر ځله به ته غنم میده کې
خو داسې به پوډر نشي لکه څنګه چې دا بوجي والا غنم دي. په ده سره نه پوهېږي چې دا اوس څه بلای مونږ ته پکې اچولې ده. غنم دې همداسې راواخله عام روټین کې چې دا کم استعمالېږي بس غنم یې خو درته غر که ته چې بازاري اوس زر ته لنډ ویم که چېرته دا غنم وی نو غنم خو نقصان نه کوي. ته د کورن هغه غنم واخله چې مثال په طور کور کې ډوډۍ پخه کوي همغه غنم دي په بوجي بله بوجي کې راځي مثال په طور نانبی کې به ډوډۍ پخې ته چې هغه خوري وی معده مې ورسره خراب وي قبض مې ورسره نو خو غنم دي که نو غنم کې څه چل شته ده؟ غنم نه دی اصل کې نه دی غنم حقیقت کې غنم نه دي. ته بیا هغه غنم واخله چې کم په خپله په کلي او په وطن کې کرل کېږي هغه ته راواخله او تی پوخ کې ته ګوره چې څه کېږي چې ستا صحت ورسره الله په حقیقت کې ښه کوي که نه کوي. په ځینو حالاتو کې موږ یې سره ګډوو وایي چې وطني او بازاري به سره ګډ کړو دا به ښه راشي. یعنې دا هغه څه دي زموږ په کورو کې روان دي هماغه روان دي دواړه سره میکس کړو بیا یې هغه بیا به دا ښه راغلو. زمونږ ښځې ساده ګلې څه شی کوي دا وړه مه راوړه دا بهیږي دا وړه مه راوړه د ده دا چغمټه راځي دا کوم چې د غنمو حقیقت کې ډوډۍ دا وړه مه راوړه دا بده ښکاري دا وړه مه راوړه دا غنمو والا دا توره راځي دا وړه مه راوړه د ده په لت وهلو کې سړی تکلیفي دا نه لت وهل دا مه راوړه دا په تنور کې نه پخېږي د دپاره به ته تبی اخلي. دا ټول هغه خلکه دا کم سپینوالی چې د غنمو نه دا بس خلک راوړي او بس د سره استعمالوي. دا حقیقت کې غنم دی لکه هغه شي نه چې زمونږ ستاسو په خوراک کې ډېر استعمالېږي او دا ټول ډوب بوګ ده چې کله مونږ د ډوب بوګ والا شی استعمالو خراب شی مونږ استعمالو نو زمونږ صحت ته به چېرته فایده ورسوي. اوس عام روټین کې زمونږ په دې افغانستان کې سرکه ډېره رواج ده سرکه مونږ استعمالو. پیغمبر اسلام باره فرمایي چې کوم کور کې سرکه وي نو هغه د داسې نه وي چې زما کور کې څه نشته. او سرکه د انسان د بدن دپاره د صحت یو لویه ذریعه ده. اوس که موږ د پیغمبر اسلام باره خبره او زه درته سرکه دلته راوړم او نبی اسلام باره فرمایي چې په سرکه کې شفا ده نو زه به دا سرکه څکم ده کې شفا ده که دا به ما غر کوي دا به ما غر کوي. پیغمبر اسلام باره خو دا سرکه تا ته نه ده ښودلې چې تا ته د کیمیکل نه دا شی جوړ شي تا ته خو پیغمبر اسلام باره چې کومه سرکه ښودلې هغه سوچه د انګورو سوچه د مڼې سرکه تا ته ښودلې. دا سرکه څه شی کمال یې څه شی ده. مونږ به دومره بوتل واغسته داسې پېښور کې زمونږ ملګري وو هغوی دا د چولو کار کوي بازار ته به چې لاړو نو مونږ به ورسره لاړو دومره بوتل به یې واغسته بیا به دا بوتل به یې په یو بوشکه کې واچو چې د هغه کم 50 لیټره بوشکه ده په ده کې به یې واچو بیا به یعنې دومره به دا تیز و که نه بیا به یې هغه بوشکې نه به یې دا د پیپسي چې کوم غټ بوتلونه دي دا به یې ترېنه ډک بیا به یې دا تقسیمول نو هغوی به بیا یو بوشکه کې دا یو بوتل اچو. د ده بوتل کمال به دا و چې زمونږ ملګري یو ورځ راواغسته دی صرف بوی که دا بوتل دا حصې د 3 سکنډو کې وخرڅېدلې. دا تجربه کوي امیري صاحب محترم. دا سرکه چې کومه خرڅېږي بازار کې سوپ والا استعمالوي د چپسو والا استعمالوي برګر والا استعمالوي او ټولو هوټلو برګرخانو کې استعمالېږي او چکنیانو کې چې مړه کم خوراکونه دي په دې کې به استعمالي سوپ خو عام رواج ده د کې به استعمالي. دغه سرکه ته راواخله په داسې سیمټو یې واچو چې مثال په طور سیمټ دي کړي که نه په دې سیمټو یې 2-3 ورځې واچو ته ګوره چې دا سیمټ راځي که نه راځي او چې ستا سیمټ راځي چې هغه تیږه ده چې مضبوط شی د هغه راځي نو ستا معده ورته څه شی ده ستا معده خو ورته هېڅ نه نو خبره همده پورې کوله امیري صاحب محترم چې خبرې ډېرې زیاتې دي خو خلک دې په خپلو خوراکونو باندې نظر واچي. الله پاک د انسان د پښتنه کې دا فتوه ده که چېرته یو انسان مثال په طور کینسر د سرطان ده او دا په ده باندې پوهېږي چې دا زما سرطان زیاتېږي او زه علاج نه کوم بس پرېږدم داسې نو علما فرمایي چې ته په ده باندې پوهېږي چې دا مرض زما زیاتېږي او زه علاج نه کوم پرېږده چې مړ شم پکې نو شریعت وایي که دا مړ شو نو دا د خودکشي وکړله. ولې چې دا بدن الله پاک خودکشي ولې حرامه د وجې څه شی د وجې دا ده چې دا بدن الله پاک درته امانت درکړی ته به د سره خیانت نه کړې. شریعت وایي چې کله مثال په طور لاس یې درنه غلا دې وکړه نو لاس به درنه پرې کوي. دا لاس به درنه ولې پرې کوي؟ لاس به درنه ځکه پرې کوي چې دغه لاس تا ته الله پاک درکړی و سالمه لاس و په ده کې خیانت وشو ده د بل چا جیب ته لاس کړم د بل چا عزت ته د لاس کې بس چې کله دا خیانت پکې راغی دا به ته پرې کوې بس ویې غورځوه ته به دې شي ته سوچ کوې چې دا شی ما ته ښه ده زما بدن ته ضرر رسوي که ما ته صحت راکړي چې پوه شي چې دا ما ته ضرر رسوي او تا وخوړه ته په ده باندې مریض شي ته د الله په نس باندې مجرم هغه وخت خو نه وي خبر چې بس ختمه اوس چې ته خورې
دا په هر څه کې راځي. که مثال په طور ته پوهې چې زما د معدې تکلیف ده او ته لګې بس بازاري خوراکونه کوې او ته په ده باندې تکلیف دې زیات شو، نو دا تا دپاره غټه ذریعه د هلاکت ده چې ته بس مرض دې زیاتېږي. نو عموما امیر صاحب محترم خبره همدا کوله چې خوراک کې انسان څومره ډېر پریز وکړي او کنټرول وکړي، نو دا بس دا الله پاک فرمایي لکه موږ وژغورل شي. عامه طریقه بله درته وایم چې موږ وایو چې کلو واشربو ولا تسرفو. دا یاد کې به انشاءالله یو ورځ بحث کوم. اخورې اوس کې خو اسراف مه کوئ. بس چې دا کوم خوراک دی د بس دا خپل اندازې سره بس اخوره، خو دې کې به ته زیادت نه کوې. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب، په ډېر ښایسته موضوع مو خبرې وکړې او ډېر ښه وضاحت مو وکړ. د خپرونې وروستۍ شېبو ته ورسېدلي یو. لیدونکو ته مو او اورېدونکو ته ستاسو پیغام او ستاسې سپارښتنه څه ده؟ امیر صاحب محترم سپارښتنه دا د اول هغه چا دپاره چې څوک د دې تاجران د بل چا په صحت باندې به مستی نه کوو. تاجران مثال که هر څوک که هغه په هر برخ کې لکه مثال په طور پوډر دي څوک یې راوړي ملک ته، نو دا غټ خاین ده. چرس دي نو دا غټ خاین ده. هغه مهلکې مریضیان دي چې هغه بس ښکاره ښکاري پوډرس کې، بس دا به کمزوري کېږي. دغه پټې دي دوی دا کار نه کوي. دی دا لکه مثال ورته لنډ ووایم د غوا والا د پارم والا د اوس خو عام روټین دا ده چې پارمونه دا چې کوم د پارم والا غواګانې دي دته به ته شفتله یا بوس یا بل شی بل شنه واښه دا بس نه وي. دا به ستا دپاره ټاکلي چې 2 کیلو به پکې یو مواد چې پو به پکې بله چې 100 ګرامه پکې بله چې بس دا د دې غواګانو خوراک د ټول چل په دې کیمیکلو کې ده. دغه کیمیکل چې دا وخوړل بس غوا به شودې 40 کیلو کې. نو مور پلار ته دا توصیه ده چې کوم بازاري خوراکونه دي حقیقت نه لري او لکه مثال پوډري شودې شللې یا مثال به طور مستی او قیماق دا څومره چې دي دا د خپل اولادونو ته نه ورکړي. د خپل اولادونو زندگی دې نه خرابوي. زموږ زندگی خو بس ختمه ده بس دا خو بس خرابه شله. زموږ صحت راتلونکي کې بس دې دپاره فکر وکړو چې کوم فطرتي شیونه دي کوم قدرتي شیونه دي هغه موږ استفاده کړو، نو زموږ به انشاءالله مال به هم بچي او زموږ به جان بچي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب چې خپرونې ته راغلی او په موضوع مو لیدونکو او اوریدونکو ته وضاحت وکړ. لیدونکو او د وطن راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې تر دې مو زما ملتیا وکوله. له موږ سره په نننۍ خپرونه کې حکیم مولوي عبدالصبور اخندزاده صاحب و چې په کاروان صحت یوناني دواخانه کې د خپلو ناروغانو په خدمت کې دی. پته یې ده ارزان قیمت چرای مابس بولسین چپخانې ته مخامخ. د اړیکې شمېرې دي 0 15 6 845 همدارنګه 0 500 546 14. د تاسو څخه مننه کوو چې تر دې مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا چې زه میرویس امیري په سنتي تیپ خپرونه کې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.